السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان کرکټ انفو چینل درنو لیدونکو په دې هیله جوړ او پروغ به یاستئ. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د ټیسټ لوبه ترسره شوه. په دغه لوبه کې څه وشول او کوم ریکارډونه او چا جوړ کړل، پاکلي معلومات درکوو. راشد خان په ټیسټ لوبو کې د عمران خان او الان بارډر ریکارډ مات کړ. راشد خان د بنګلادیش خلاف هغه لوبډل شو چې په یوه ټیسټ لوبه کې 12 وکټې او یوه پنځوسیزه وهي. افغان لوبډلې د سپټمبر په 5مه نیټه د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړه. افغان لوبډلې د پچه په ګټلو سره لومړۍ پاڼۍ کې د احمد شاه زرمتي د 102 منډو، د اصغر افغان د 92 منډو، د راشد خان د 51 منډو په مرسته 342 منډې هدف وکړې. 342 منډې وکړې. د بنګلادیش لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کې 215 منډې وکړې او ټولې وکټې ولوېدې. راشد خان 15 او محمد نبي 3 وکټ ترلاسه کړې. نومه پاڼۍ کې افغان لوبډلې د ابراهیم ځدران د 80 منډو، د اصغر افغان د 50 منډو په مرسته 260 منډې وکړې او د تیرو منډو په ګډون بنګلادیش ته 398 منډې هدف ورکړ. دوهمه پاڼۍ کې افغان لوبډلې د ابراهیم ځدران د 80 منډو او د اصغر افغان د 50 منډو په مرسته 260 منډې وکړې او د تیرو منډو په ګډون بنګلادیش ته 398 منډې هدف وټاکه. بنګلادیش په دوهمه پاڼۍ توپ وهنه کې ټولې 103 منډې وکړې. لوبه ترې افغانستان په 224 منډو وګټله. راشد خان په دې پاڼۍ توپ اچونه کې 6 وکټې او ضایع خان 3 وکټې ترلاسه کړې. د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان شو. راشد خان په دې ډول د پاکستاني عمران خان او اسټریلیایي الان بارډر ریکارډونه مات کړل. دوی هم د خپل لوبډل مشرۍ پر مهال 10 وکټې او 50 هم جوړه کړې وه. راشد خان بیا 51 او 11 وکټې ترلاسه کړې. دا د هغوی څخه تر ټولو مخکې ریکارډ شو. یعنې راشد خان په نړۍ کې یوازینی